خپل فیسبوک اکاونټ به د همیشه دپاره څنګه ډیلیټ کوو، یعنې د خپل فیسبوک آی ډي چې دا به د همیشه دپاره څنګه ختمو. نو که څوک هم خپل آی ډي ختمول غواړي نو دا ویډیو لازمي وګورئ. دا د یو ورور پوښتنه وه چې زه خپل فیسبوک آی ډي دا ختموم، دا به څنګه ختموم. طریقه درته ښیي په دې ویډیو کې. ویډیو پوره ګورئ. ویډیو کوم چې خوښه شوه خپل ملګرو سره شیر کړئ. زموږ دا پیج درسره ضرور لایک کړئ او که زموږ ویډیو څوک په یوټیوب باندې ګوري زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې در رسي. نو راځئ چې ویډیو طرف ته. فرسټ اف آل به تاسو خپل یوټیوب اوپن کړئ. چې یوټیوب هم کله اوپن کړو نو بره دا 3 ډاټ ښکاري په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. د هغې نه بعد به تاسو بیا لاندې راشئ خپل فیسبوک کې سیټینګ اینډ پریویسي ته. سیټینګ اینډ پریویسي باندې کلیک کوو. د هغې نه بعد به بره په سیټینګ باندې کلیک کړئ. سیټینګ ته ښکاري به سیټینګ باندې به کلیک کړئ. د هغې نه بعد به بیا دا پروفیشنل اکاونټ انفارمیشن یا به پروفیشن انفارمیشن لیکلي ستاسو په موبایل کې په هغې باندې کلیک کوئ. څلور انفارمیشن ښکاري دا نیم دی، کانټیکټ انفو، اډینټټي انفارمیشن، دا څلور په دې کې تاسو د څلورم نمبر چې کوم دی په دې باندې تاسو کلیک کوئ. د هغې نه بعد مونټایزیشن سیټینګ دی یو لاندینی چې کوم دی په دې باندې تاسو کلیک کوئ. نه بعد بیا تاسو ته وایي ډیډکټر اکاونټ یا ډیلیټ اکاونټ. نو موږ ډیلیټ اکاونټ باندې کلیک کوئ لاندې چې په دې هم کله تاسو کلیک کوئ. دې باندې هم کله کلیک کوو. بیا لاندې کنټینیو ټو اکاونټ ډیلیټشن په دې باندې تاسو کلیک کوئ. د هغې نه بعد به تاسو بیا کنټینیو ټو اکاونټ په دې باندې تاسو کلیک کوئ. بیا به لاندې راشئ ډیلیټ اکاونټ په دې باندې تاسو کلیک کوئ. د هغې نه بعد بیا ستاسو د فیسبوک چې کوم پاسورډ وي نو هغه پاسورډ به ورکوئ. دا ښکاري چې پاسورډ هم کله انټر کړو. د هغې نه بعد به بیا په کنټینیو باندې کلیک کوئ. کنټینیو باندې کلیک کوو. بیا لاندې د ښکاري ډیلیټ اکاونټ یا کینسل دی نو موږ ډیلیټ کوو. نو په ډیلیټ اکاونټ باندې تاسو کلیک کوئ. بیا دلته ستاسو کوم آی ډي چې لاګ آوټ شوه نو تاسو لږ انتظار وکړئ. نو اوس دې بیا به اوکې باندې کلیک کوئ. لاګ آوټ به شي نو ستاسو آی ډي چې کومه ده به د ټول عمر دپاره ختمه شي. نو که زموږ دا ویډیو هم خوښ شي خپلو ملګرو سره شیر کړئ. زموږ ټیلیګرام سره ضرور سبسکرایب کړئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې در رسي. او زموږ چینل سره هم سبسکرایب کړئ. که نورو چا څه مسلې وي په موبایل کې څه پرابلم وي نو موږ ته په کمنټس کې ویلی هم شئ.